شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر زیات بهونکی او مهربانه دی. د معیار کتونکو ډیره مینه او احترامات مې ومنئ. ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم. یو ځل بیا تاسو سره د معیار په شیشه باندې مخامخ یم د یو نوي ملګري سره، یو توان شاعر سره راغلی یو. دغه نننۍ خپرونه مو په پیښور ښار کې را جوړه کړې ده د ډیر ښه شاعر سره. ډیر ښکلی لیک کوي، ډیر تکړه شاعر څوک دی، د کوم ځای دی، د دوی په ژوند باندې مختصر خبره کوو او د دوی د شاعرۍ نه خوندونه اخلو. ډیر ښاغلیه، ډیره مینه او احترامات په معیار خپرونه کې ومنئ. ډیره مننه چې تاسو ماله په خپل پروګرام کې وخت راکو. مننه مو کوم. ګرانه دا ستاسو حق جوړیږي چې موږ دغه پښتنو پسې وګرځو. د ټولو نه مخکې د معیار کتونکي به تاسو په ړومبي ځل باندې ویني، هغوی سره خپل لنډه شان پېژنګلو وکړئ. زما نوم یوسف دی، همراز مې تخلص دی، د ضلع شنګلې د ماسیر کلي اوسیدونکی ما، د پېښور د جامع عثماني طالب العلم یم. ډېره ښه ده. د شنګلې اوسیدونکی دی همراز صاحب، په پېښور کې را سره نن ناستې کوي دغه وخت صرف ستاسو دپاره چې ښکلي شعرونه ترې ریکارډ کو او تاسو ته په پښتنه مینه باندې ډالۍ کو. ګرانه د معیار کتونکو ته خپل شعرونه ډالۍ کوي. د غزل نه مخکې به یو قطعه ووایم چې واده چې د راتلو کوي یو څو ورځې نیټه کې، واده چې د راتلو کوي یو څو ورځې نیټه کې، کلونه پکې تیر شي بې زبانه راته ښکاري، لوزونه کوي بیا یې ماتوي پروا دې نه وي، خفه نه شي جانانه بې ایمانه راته ښکاري. ډېر ښه دی. او غزل څه داسې دی چې دا نه کوم دا نه کوم دا خو به پکې وي، چې دا نه کوم دا نه کوم دا خو به پکې وي، چې سر لرمه څه ناسه سودا خو به پکې وي، لازم نه ده چې ستا په نرمو شونډو دې خندا وي، لازم نه ده چې ستا په نرمو شونډو دې خندا وي، دنیا چې ارمانجنه د جړا خو به پکې وي، د وخت ثاني فرعون کبرجن سر به دې مات کی، د وخت ثاني فرعون کبرجن سر به دې مات کی، بلها پښتانه ګرځي او موسی خو به پکې وي. نه جانانه ستا ټولې وعدې دغسې نه دي، نه جانانه ستا ټولې وعدې دغسې نه دي، اخر مسلماني د یو رښتیا خو به پکې وي. سکول ته ګوته مه نیسه چې دا د تیارو کور دی، سکول ته ګوته مه نیسه چې دا د تیارو کور دی، کتاب چې نصاب دی نو رڼا خو به پکې وي. ډېره مننه. سکول ته ګوته مه نیسه چې دا د تیارو کور دی، کتاب چې نصاب دی نو رڼا خو به پکې وي، د زړه په کورکي کې د بلها غمونه اوسي، د زړه په کورکي کې د بلها غمونه اوسي، یوسف لیونی کربلا خو به پکې وي. ډېر ښه دی ګرانه. یو غزل را سره بل شریک کوي ګرانه، او که نور درته څه یادېږي هغه هم را سره شریک کوي. یو بل غزل دی خو د هغې نه مخکې یوه قطعه ده چې د یو ظالم سره معصومې اداګانې وینم، د یو ظالم سره معصومې اداګانې وینم، اوبه د اور سره جوړه روانې وینم، عقل مې لاړو که نه سترګې دروغجنې شولې، دا په ما څه وشو کیکرو کې مماڼې وینم. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه. مننه. او غزل دی چې بیا په ګریوان د تړ موخ کو بارانونه شیندم، بیا په ګریوان د تړ موخ کو بارانونه شیندم، په شوګیرو باندې لګیا یم خوبونه شیندم، د محبت د ګلو کر په لر او بر کومه، د محبت د ګلو کر په لر او بر کومه، په نفرت خیل دنیاګۍ کې الفتونه شیندم، خطرې خبر یم زما مرګ ته بهانې جوړوي، خطرې خبر یم زما مرګ ته بهانې جوړوي، بیا هم د سر په قاتلانو سره ګلونه شیندم، او که چرې ژوند د وفا لاس را ځنې وانخیستو، که چرې ژوند د وفا لاس را ځنې وانخیستو، په خړې پړې پښتونخوا به مشالونه شیندم، یوسف خپل د ټپي شوي زړه علاج کومه، یوسف خپل د ټپي شوي زړه علاج کومه، په هر پر هر یې د یادونو مرهمونه شیندم. ډېر ښه. صاحب نور راته څه شریک کوي؟ یو نظم دی هغه به درته ووایم چې خدایه هېڅ څوک مې بې له تا د اورېدلو نشته، خدایه هېڅ څوک مې بې له تا د اورېدلو نشته، بې ستا له دره مې بل در د جړېدلو نشته، زړه مې ډک شوی درته نن یو څو ګیلې کومه، الهي نن درته د سوي زړه قصې کومه، زما خالقه ته د لویو قدرتونو مالک ته د بیستنو سترو اسمانونو مالک، زما ایمان دی بې له تا نه مې اسره نشته دی، په عقیده کې مې بل چا ورته سجده نشته دی، الهي ته خو د هر څه نه باخبره ذاتي، مثال دې نشته لا مثاله یې یکسره ذاتي، زه دې پیدا کړم په ما دغه احسان دې وکړو،
واړه مخلوق کې د ممتاز کړم اعلان دی وکړو بیا د ایمان راته نصیب کو مسلمان دی کړم پیدا امت کې د نبی آخر زمان دی کړم دا زمانه چې په ما د احسانونه کړي په ما د خپل د نعمتونو بارانونه کړي خو خدای ستا د بندګانو نه تنګ شوی یم د دې دنیا د خامارانو نه تنګ شوی یم زه چې هر چاله د وفا لاس په اخلاص ورکما د محبت ډکې پیالې ورله په لاس ورکما هغې ماله په بدل کې دا انعام راکوي راله په لاس کې د نفرت د زهرو جام راکوي زما ارمان لا په زړګي کې ټوکېدلی نه وي مالا ماشوم غوندې په غېږ کې لوبولی نه وي دا ظالمان توره راواخلي ترېنه سر ووهي زما پر هر ټټر بیا په خنجر ووهي تاره لسا راکړله روح دې راکو تن دې راکو دنیا دې راکړه او رنګین ښکلی وطن دې راکو د دوی په ما باندې اوس ستا دغه دنیا نه د سود ورکه مې غواړي او په ما یې دغه سا نه د سود خدایه پښتو ژبه دې راکړه بل احسان دې وکړو خدای پښتو ژبه دې راکړه بل احسان دې وکړو په ما د خپلو رحمتونو یو باران دې وکړو خو دغه خلک اوس پښتو زما ګناه بولي په ځان یې فرض کړه لازمه یې سزا بولي خاونده فکر دې تیره لکه د تورې راکو ماله د خیال ښکلی سنګار لکه د هورې راکو زه دې شاعر کړم ماله شعر و شاعري دې راکړه نوې دنیا دې راکړه بېله زندګي دې راکړه الهی دغه د زه هم لویه عطا ګڼمه پروردګاره دغه ستا جود و سخا ګڼمه خو څو کسان دي تا هغوی زما نه ښه پېژنې داسې خو نه د زه پرې پوه یم ته یې نه پېژنې هغه ناترسه په نامه مې د مجنون یادوي ستا دا کرم زما یو عیب زما جنون یادوي خدایا مولا دې کړم د رحم انتها دې وکړه الهي لویه پرزوینه وه په ما دې وکړه چې د خپل علم نه د علم راکو ګل دې کړمه الهي ټولو مؤمنانو کې اول دې کړمه خو اوس د هغه څو کسانو سره نور سیوا شو زما صفا سپینه لمنه باندې تور سیوا شو څوک وایي دا ملا صاحب دهشتګردي خوروي دی د محراب او د منبر نه بېدیني خوروي څوک وایي دا ملا چې څه وایي د ځانه وایي موږ په تیاره کې یو چې دی له قرآنه وایي الهي څوک مې په نامه د حرام خور یادوي ما د دې واړه دنیاګۍ دپاره اور یادوي خدایا خبر یم چې دوی زما نقصان نه کوي خپل سر په کاڼو ولې دوی زما تاوان نه کوي خو بیا هم کله بې ګناه چې په ما تور ولګي آخر انسان یم په زړه باندې مې اور ولګي د ډېره تاوه ما ته دا په جړېدو کې وایي ما ته ماشوم زړګی وړو وړو سلګو کې وایي واړه جهان راته تنور دی هر یو سړی راته ناسور دی یوسف څه زما قصور دی سحر ماښام په سرو لمبو کې تېرومه ډېر ښکلی ډېر زیات مزیدار ګرانه چې په دغه نظم کې تاسو څه بیان کړه او په دغه کې چې څه میسج او څه پکې خوندي وو یقینا چې بالکل چا اورېدلی هغوی به پرې پوه شوي وي ګرانه وخت ډېر زیات لنګ تنګ دی ستاسو ډېره مننه کوم چې ما ته مو خپل قیمتي وخت راوبخه مننه ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو ماله وخت راکو او د دومره لرې نه مو دلته تشریف راوړو مننه ګرانو کتونکو په معیار خپرونه کې مو راسره ډېر ګران یوسف همراز صاحب واورېد د هغوی د شاعرۍ نه مو خوندونه واغستل په تیره ډېر ښایسته او مقصدي نظم یې راسره شریک کړو زموږ د معیار خپرونه به انشاءالله ډېر زر یو ځل ستاسو دپاره بیا حاضرېږي تر دې دمو ورکوي کوربه د اوچات درد له اجازت چېرته چې هم یې د خپل ځان او د چاپېرچل ډېر زیات خیال ساتئ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان